زموږ اورېدونکي محمد صدیق رالیږلی ده. دی وایي غیبګویي د اسلام د نظره څونه ګناه لري؟ حضراتو د غیبګویي د اسلام د نظره العیاذ بالله سړی کافر کوي. نو ستاسو به سوال وکړم چې کفر څونه ګناه لري؟ چې سړی کافر بالله شي، کافر بالقرآن شي، او کافر په محمد علیه الصلاة والسلام شي. العیاذ بالله نعوذ بالله. نو دا سړی چې د چا مثلا مال ورک دی، نو بیا کورګر ته ورشي وایي زما مال دی فلاني سړي غلا کړی. نه که یو سړی یاد کړي پاک مؤمن مسلمان، هغه نو بیا د حکومت په خاطر په لاس ورکړي، هغه یې وټکوي، بندي یې کړي، ټوک ټوک زرې زرې یا د بل چا په لاس. دغه غیبګویان دا خبر ورکړي و دا غیبګویي دې پرېږده، او چې نه پرېښوه نو حکومت اسلامي یعنې کوم حکومت چې اسلامي هغه یې باید په دار وځړي، دا ملکي. کوم سړی چې د غیبګوی خبره یې ومنل العیاذ بالله، نو لکه هغه غیبګوی چې کافر دی، دغه بل منونکی مصدق ورسره تصدیق د دغه کاهن چې کوي، د دغه کاهن کوډګر د دغه غیبګوی خبره که یې چا منل ورسره چې اوس صاحبه دغسې خو نو ده حضراتو دا سړی کافر کېږي، دا د اسلام وژني. ما تاسې عرض کړی و مکرر ما په خپلو تقریرو کې وویلي چې دا کورګرانو ته تاسې یو داسې څوک ورولئ چې هغه واده نه لري، کوزده نه لري، عیال نه لري، وانچه واده نه لري، عیال یې د څو دغه سړی ورته ورته صاحبه د دغه د لسو کالو ځای ورک که چې دا معلومات راکړي بس خپلې شیریني دې محکمه واخه. دغه کافر ظالم کوډګر دا داسې درته وایي چې دا په سوی کې دي، دا په زاهدان کې دي، دا په ایران کې دي، دا په سخي صاحب کې دي، دا په ترکستان کې دي. دا خبرې ما کولې. یو حاجي صاحب راغی، یو مبارک سړی دی، حاجي محمد طاهر صاحب نومېږي، دا د خوجې کې کور. دغه راغی ول په دغه ښار کې یو سیه سرکوزي ته ورغله، دعوا یې د سید کړې وه، اوس یو زه سید یم. دغه پکې معلومول یې غیبګویي. نو ډېر جنجال اوس په کور کې اچولی و. باره یو ځوان وروستي چې هغه عیال نه درلود، واده یې نه درلود، کوزده هغه نور ته مال راځي چې دا ستاسې پیر، دا ستاسې غیبګوی، دا ستاسې په غیبو خبر د دغه حقیقت ماهیت ورته ته در وښی چې ورنوستي دا ځوان ورته کښېنوه هغه کافر سل. موږ ورته وویل صاحبه د دغه داسې ځوان ځای ورک دی، که داسې وي چې ته څه معلومات راکړې چې څه غواړې هغه به درکړو. او باره یې سترګې پوکې کړې ول نه یې پرېږدئ، هلې په غم نه ورځئ. پر دغه بادر باندې د بولدک یو بدرنګه یو بد شکل انسان ترلاسه دا کوچنی نیولی دي پاکستان کې اړي، هلې په منډه ورځئ 1500 روپۍ راکړي. 1500 خو ور تسلیم کړې، دا لته م پر وخندل. دا ګورې دا ظالم چې هغه سړی اولاد نه لري، زوی نه لري، دا کافر دا لته الله رسوا کړي. نو حضراتو ځانونه مه کافران کوئ، ودغه ظالمانو ته مه ورځئ او خبرې ونه مني. والسلام.